ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. او خاص دی اللہ تعالیٰ دے پورا دے اسمونی نے اومزہ کے بادشاہی دو او اللہ تعالیٰ پا ہر شی باندے شقادر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بے شکا دی اسمونی نے اومزہ کے پپیدو کولے کے او دش پہ او دے ریز پتلے رتلے کے خامخا دے خالص عقل خوندون دے پورا دیر نقش دی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هغه کسون چې الله تعالیٰ یو دوی په ویلوړیا او نوستا او چې پروته وي په خپل اړخینې باندې او د اسمان او ځکه په پیدو کوونه کښې ښه فکر کوي او یا یې ای زمي جربه تو د عبس نه دی پیدو کړې تو لره پاکي ده نو ته میش د جهنم د یور نه بچ کا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اے دې می جربه بشک ته چې څوک یور ته داخل کې نو یقینا تو هغه رسوا کا او د هیڅوک مدد کوین کین.